پروسه کال होम सेक्रेटरी रात टेलीफोन को वेचे यो दो अमेरिकनियान दी ता सर मिलावीगी नो जजड़ के दगा बंदे शो मा अमेरिकनियान मा सर चकार मैं मा सर चकार वेल पर रहमान बाबा बादी रिसर्च कई और अमेरिकन इंटेलिजेंस डायरेक्टरान दी माल रावेलेगा रहमान बाबा नु में और तो बे माल रावेलेगा वो तर्जुमान और सररोलेगा जा अंग्रेजी ने पोएगा नु माते वे च पुख्तो वर्जी खसफा पुख्तो हुई माल बतरावेलेगा 10 बजे दौर दे रोलेगा दा जमा उम्र गिरी स्पिने टोपाय पसरवे दा जमा गोंदी जामिया गुस्ती वी केनास दा बोले तासो अमेरिकन है ولاوج دا ګيري دا ټوپای دا سپینې جامې د طالبانو غوندي ما ته وی چې دی رحمان بابا باندې ریسرچ لپاره مونږ 3 کال په کابل کې تیر کړی نو کابل کې بي ګيري سړې پری دینه نو د یاریم دا ګيري حالت پرې امریکایان ما سره شروع شو چې 3 کال مونږ په کابل کې تیر کړی دی او دا ګیریم ځکه پرې سری سرچ کوي ول دا ګورو چې دا سړی په دې دنیا کې دومره پاپولر ولې مونږ په امریکا کې اورېدلی چې دا بجلیګر مولانا چې دی دا پر رحمان بابا باندې ډېر لوی عبور لري نو د دې وجنا مونږ هم سیکټری پترو تا ترالو چې مونږ ته داغه حالات درکوه اوس تاسو ته وایم مال سم اورېدلی وای مونږ دا اورېدلی دي چې دلی نو دې تصدیق نه راغلی نو ما ورسره په خندا کې وی چې کدا تصدیق مو شو چې مالی دلې دي بیا به مسلمانان شي کنه ور شکلم د مسلمان نه جوړ کړي مولانا سے وګوره ملکه کلمه مو ویل والله چې وی وای ته د موږ کوي نو بیا مې ورته قصه وکړه چې د کابل بادشاہ ظاهر شاه وا سټر علی ګلیو د سنگي مرمرو یو رحمان بابا د پاره او یو خوشحال خان خټک د پاره پر رحمان بابا چې په کوم اورس فټ کولو نو زه دارالعلوم سرت کې مدرس وم 11 بجې په سایکل زوم یو طالب سوار شو او رحمان بابا ته وتلو عادت اختر ورځ به مونږ رحمان بابا کې تیرول دې سره مې چې خبر وکړو ماته وای چې بیا څه چلو شو ما کنده کنستی و د رحمان بابا قبر سره هغه تور کانی فټ کولو د پاره نو ځا کنده ته کوشم او دا د لحد سایډ می په جبل والو چې اونې والو نو په دې مخ باندې دا قبر ورسورې چې ګورم اوس دنه مړې پروت دی نو ما ته هغه مستری आवाज وکړي چې اوته بیا تباو یې کې کیته واسره شدا څه دی وکړه مطلوبي تلیا تمرا چې هغه مرا ټوپ کو سورې هم تمرا کولاو ا طالب ما سره تله سید نامه وخت دی وبد هغه مرا ټوپ سورې هم چې کولاو کو د وختو یو ګوچې په دې دې پرتا دا یو په دې دې پرتا په دې چهره بهترین مسکراहट ما دی مستری ته وی چې په انکو کې مې ورته ویلي چې تو میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑ تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو پکڑے تو تو منو چھکلے میں زلاس ور نباسم کده دی مړی ونی ومن رامه کاغا یاره دمو داغه زما د الله صحبونی و مالا سورنه نه شو خدای باور وکي پینځه واړه وخت یو ځکه دا شوند غافنا پوزا سترګه مې ورته داسې کولاو بدی سینا د شوي کړي خامتا کفانه دي داسې پروت دی لکه اوس دي نو عزیزانو اخر کې درته وایم چې هغه امریکایانو بیا ماته وي چې مونږ یو ټیپ راوړی دی یو 2 قصیدې مونږ ته ټیپ کړ په خوشاوازۍ کې مونږ دا اورېدلي دي چې په سپیچ کې ستا आवाज ډېر ښایسته دی
نو ته یو څو قصیدې مونږ ته وایه ما ونیسه چې لاړ 2.5 ګنټې ناست میاشت پسې د امریکې نه بیا هم سکټي ته ټلیفون وایي چې د ده هغه کیسټ مونږه صدر کلیکټن ته م واورو او هغه ویلي چې که دی امریکې ته راځي چې مونږ ورته جاز ارینج کړو جاز به ورلیږو ما هم سیفټي ته ویلې چې زما بل څوک امریکې ته لاړ شي د خنزیر نه راباندې بد لګي تو اوس چې دی ما امریکې ته لیږي ورته یې چې هغه ناجوړه دی طبیعت یې ټیک خدای ته وګوره چې ته خلاص کړه ویل بیا به ټلیفون کوي ما خلاص مې کړې زه نه ځم امریکو زما عزیزانو رحمان بابا هغه سړی دی چې امریکې کې 12 کاله ریسرچ کړی دی بیا به درد داسې پیدا کړی کې چې که زما مینه پتا دا خطا نه ده بې له تا که په بل چا ده روان ده بې له تا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري بې له تا چې څوک د بل چا مخ ته ګوري آینه ناصفا ده صفا نه ده که تسلزل زمان سارا جفا کړي که تسلزل زمان سارا جفا کړي ستا جفا واړه وفا د جفا نه ده هغه تیر شو چې مې مینا پغلا غلا کړه هغه تیر شو چې مې مینا پغلا غلا کړه اوس پدرس جهان رسوا ده پغلا نه ده معشوقه که په بهاد سر مونده شي معشوقه که په بهاد سر مونده شي ما رحمان ورته وړیا ده بهان ده که زما مینه پتا ده خطا نه ده بې له تا که په بل چا ده روان ده